د کابل سیند یوه برخه اوبه پر پاکستان بندیږي. اسلامي امارت د کاپیسا د باغداري برېښنا بند د جوړولو چارې د سلګونه میلیونو ډالرو په ارزښت پیل کړي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. نن د یونۍ یا یکشنبې ورځ د 1404 لمریز کال د وري 18 او د 2025 زیږدیز کال د اپریل 6مه نیټه ده. دا په داسې مهال کې ده چې د روانې میاشتې پر 9مه نیټه د اسلامي امارت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د اسلامي امارت تر واک لاندې د ارګ په مرمرینه ماڼۍ کې د اقتصادي غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې به د اوبو او برېښنا بندونو د جوړولو په موخه مطالعاتي پروژې پیل شي. ملا برادر په دغه ناسته کې پریکړه کړې تر څو روان 1404 مالی کال کې دغه مطالعاتي پروژې ګډې کړي چې د دغو بندونو سروې او د امکان سنجۍ چارې ژر تر ژره ترسره شي. د کاپیسا د باغداري برېښنا بند د جوړولو چارې د چینایي MCC شرکت د تړون پر بنسټ د کابو 562 میلیونه ډالرو په ارزښت پیل شوې. د اسلامي امارت تر واک لاندې باختر خبري رسنۍ راپور ورکړی چې یاد بند د 240 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري. د 5 ولایتونو وګړي به ترې ګټه واخلي. په راپور کې بیا نور ولایتونه یاد شوي نه دي. د راپور له مخې د دې بند چارې به د 8 کلونو په ترڅ کې په 3 پړاوونو کې بشپړې شي. ویل کېږي چې د چینایي MCC او GCL کمپنۍ چې د تیر کال د لیندۍ پر 11مه نیټه د اوبو او برېښنا له وزارت سره تړون لاسلیک کړ، په راتلونکو 6 میاشتو کې به د کاپیسا د باغداري بند د جیوفیزیک او جیو تخنیکي ازموینو څېړنه وکړي. د یادولو ده چې دغه بند د کاپیسا په مرکز کې شتون لري او د دغه بند په جوړېدو سره به د کابل سیند ډیری اوبه له پاکستان راوګرځي او د افغانستان وچې ځمکې به خړوبې کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.